بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا انډس نیوز نتورک خبری سرویس سره زم حبیب الله همدرد. د ټولو ناول په هډلاینز یو نظر. دا وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف په 2 ورځنۍ سرکاري دوره چین ته روانېدل. د عمران خان آزادۍ لانګ مارچ اسلام آباد ته رسیدل، د ځنډ ښکار کېدل، د موجوده سیاستدانانو په اړه د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق څرګندونې، د جماعت اسلامي ګوند د ځوانانو د سیاسي تربیت په اړه د هرا ګرلز سکول اینڈ کالج پرنسپل محمد عالم خبرې اترې او ایل پی جی ګیس په نرخ کې 3 روپۍ فی کیلو اضافه کېدل. دیلا او د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د ویلند شاندمې نه پس ملتیا مو کوي. نننی خبری سرویس لپاره مونږ سره مرسته کړي شیر محمد خان اداره برای صحت تعلیم و تربیت صحت اسپتال شینباغ کوزدرشخیلا سوات. HB Group of Companies, HB Carpets and Furnitures, HB Foam and Parda, HB Tiles and Sanitary, HB Telecom Services, HB Group of Companies, Mata, SWAT. هرا گرلز سکول اینڈ کالج باغډیری روډ سمبٹ مٹا سوات. خیبر الیکٹرانکس محمد خان بازار دکان نمبر 48 مٹا سوات. او اوس د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف نن د چین په 2 ورځنۍ دوره چین ته روان شوی. د وزیر اعظم شهباز شریف سره په یاد دوره کې بلاول بھټو زرداری، اسحاق ډار او مریم اورنګزیب په ګډون نور وزیران هم په دغه وفد کې شامل دي. وزیر اعظم به د چینی صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. یاد دوره کې د چین سره د سی پیک په ګډون معیشت، تجارت او نورو شعبو کې یو شمیر د لوزنامو د لاسلیک کېدلو امکان ښودل شوی. د عمران خان حقیقي آزادۍ لانګ مارچ اسلام آباد ته په رسیدو کې د نور ځنډ امکان ښودل شوی. ذرایع وایي چې یاد لانګ مارچ به په 10 نومبر اسلام آباد ته رسیږي. لانګ مارچ بنن د ګجرانواله نه روانیږي او سبا له به ګکړ ته رسیږي. د زیارت په ورځ به وزیر آباد ګجرات ته رسیږي. معلوماتو تر مخه یاد لانګ مارچ به د اتوار په ورځ جهلم ته په رسیدو کې کامیاب شي. فواد چودري وایي چې د لانګ مارچ رفتار کمولو اصل وجه 13 حادثاتي ټرافیکي پیښه ده، ځکه دوی نشي کولی چې د لانګ مارچ رفتار نور تیز کړي. موجوده سیاستدانانو د نورو په خوخه د اقتدار منصب ته د رسیدو روایات بدل نکړی شول. دوی به په پاکستان کې په کومه خوله بدلون راولي. یاد څرګندونې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق 13 ورځ مینار پاکستان لاهور کې پاکستان زنده‌باد یوت لیډرز کنونشن ته خپلو خبرو کې کړي او زیاته کړې ده چې موجوده سیاستدانان د اسٹیبلشمنٹ پیداوار دے. लीडर नहीं है, लीडर नजरियात की बुनियाद पर बनते हैं. ये तो पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट के गमलों में पले हैं. किसी को अयूब खान ने लॉन्च किया, किसी को जियाउल हक ने अपनी जिंदगी अतवा करने की दरख्वास्त की, किसी को परवेज मुशर्रफ ने कड़ा किया और किसी को जनरल पाशा ने कड़ा किया. अब वो लोग कहते हैं हम पाकिस्तान को बदलेंगे. आप खुद नहीं बदले, आप पाकिस्तान को कैसे बदल सकते हैं. په خبرونو کې وخت شوی دی یو لنډ شاندمې د دمې نه پس بیا حاضرېږو. ملتیا مو وکړئ. I've had this problem. Big problem. I really needed to get ahead with my future. And I kept searching and searching.
There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. American International Theism University is rated among the top 20 online universities for 2022. Get your master's or doctorate degree from American International Theism University. I'm very satisfied. Definitely recommend. Online accredited degrees in grief counseling, education, business, and Islamic finance. Problem gone. Thank you. So what are you waiting for? Please contact our academic advisor at info@aituedu.org. Or visit our website at www.aituedu.org for more information. په خبرونو کې یو ځل بیا خراغلاست. په جماعت اسلامي ګوند کې د هر کارکون سیاسي تربیت تر هر څه لومړی ګڼل کیږي. د مینار پاکستان یوت کنونشن هم دغه تربیت یوه کړۍ ده. یادې څرګندونې د هیرا ګرلز سکول اینډ کالج پرنسپل او د جماعت اسلامي تحصیل مټې پخوانی امیر محمد عالم انډس نیوز نیټورک ته خپله یوه ځانګړې مرکه کې کړي او نوموړي په دې اړه نور څه ویلي. راځئ چې وایو. یوت د پاکستان یو ډېره اهمه آبادي ده. 60% په پاکستان کې یوت دی. دا واحد ملک دی د دنیا چې د ټولو نه زیات یوت د پاکستان سره دی. جماعت اسلامي پاکستان د یوت په بهترینو طریقه سره تربیت کوي او دا یوت په قومي مسایلو کې په قومي ایشوز کې انوالو ساتي. تاسو خیال وکړئ چې پرون په لاهور کې کومه د یوت یو عظیمي شانه جلسه ورته ویلی شي، کنونشن ورته ویلی شي، نو دا به انشاءالله د ملک له یو نوی موړ ورکوي که خیر او دا ملک به انشاءالله د یوت په لاسو کې ورځي انشاءالله تعالی. د پاکستان تحریک انصاف حلقه PK 9 د نوي کابینې لومړی اجلاس باغډیرۍ کې ترسره شوی چې پکې د لانګ مارچ په ګډون په یو شمېر مهمو امورو خبرې اترې شوي. نور تفصیل اخلو د مټې نه د خپل همکار رحیم خان نه. جی رحیم خان د پاکستان تحریک انصاف PK 9 د وړاندې اجلاس په اړه را سره تفصیلات شریک کړي. حاجی بالکل نن دا چې د باغډیرۍ په مقام باندې په یو هوټل کې چې د حلقه PK 9 نوی کابینه چې کوم انتخاب دا غي شو چې هغه صدر چې محمد عالم خان او جنرال سیکریټري بادر خانو دا غي په نگرانی کې دغه میټینګ چې د تعارفي راغوښته شو چې په هغه کې د کابینې نور ذمہوارو کسانو هغه هم شرکت کو او دغه خبرې پکې هم وشوي چې را روان کم لانګ مارچ دی دغه په طریقه کار باندې او په سبانی میټینګ کې د شرکت په حواله باندې هغه خبرې اترې وکړي او په اخر کې چې د هغه د دعا وکړه او د روان میټینګ د پاره هم وخت وټاکلو چې لانګ مارچ ختم شي د غیر پسې به بیا مونږ چې د بل میټینګ راغواړو او د علاقې د پرمختګ او د خپل پارټۍ چې هغه په موږ باندې اعتماد کړی دی ان شاء الله د هغه سره برپور سات ورکو او ادب مخ په وړاندې بیاوي. جی ډېره مننه رحیم خان موږ سره دغه تفصیلاتو د شریکولو. د ګرانۍ په ژرند د دل اولس لپاره د سیزلو ګیس کې یو ځل بیا اضافه شوې. د اوګرا لخوا د سیزلو ګیس په نرخ کې 2 روپۍ 95 پیسې فی کیلو اضافي منظوري ورکړل شوې. د یادې اضافې تر مخه فی کیلو ګیس 204 روپۍ مقرر شوې. د روانې میاشتې لپاره ګریلو سلنډر قیمت 204,9 روپۍ او 14 پیسې مقرر کړی شوی دی. دا تر دې د خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک. د لوی الله په امان.